هر وخت که به کوم ملګري او اشنا پر یو معمولي خبره در سر خوابدی سو او بیا د عریف او دشمن سو په دې پوه سه چې دا شخص پخوا هم ستا عریف او دشمن و فقط په دغه بهانې پسې ګرځېدي ډېر زور غواړي چې یو ملګري کلونه تا باور او اعتماد پر کړی وي ستا ټول رازونه ورسره وي بیا در سره دشمن سي بیا در سره حریف سي دا داسې معنا لري لکه یو څوک چې ناګهانه په یو زهر لړلي خنجر سړی پر دا ځیګر باندې وي دا زخم د رغېدو نه وي دا زخم چې هر ګړی د سړي په یاد سي سړی ځوروي زه هم تاسو ته لاره درښیم خپل هغه عریف د هغه نامرد او منافق ده دغسې زخم ورکولی سي دا زخم دا دی کله چې دې ملګري ستا سره دومره خیانت وکړ لومړی دا چې پام چې ګیله ورڅخه ونه کړې بیا قطعا ارزش ورنه کړې د ده دا نامردي دومره عادي وګڼه چې قطعا پر تا باندې اغیز نه دی کړی او تا ته د ده منافقت هیڅ ارزښت نه لري دا درې روشونه ستا هغه منافق ملګري ته دغسې زخم ورکوي که چیرې تاسې د خپل منافق ملګري څخه ګیله وکړئ چې ولې داسې را سره وکړه ته خو زما داسې یار وې ما پر تا داسې باور کړی و په دې پوه چې هغه ستاسې لپاره داسې زهر ساتلی دي چې هغه بیا تر هغه لومړی زخم ډېر خطرناک دی دی بیا ته تا ته داسې خبرې وکړي چې نور دې هم ځوروي که تا ګیله ونه کړ دې موضوع ته دې ارزش ورنه کړ خفګان دې ونه کړل خفه نه سولې ده ته دې ارزش ورنه کړ هېڅ په تا کې کوم منفي غبرګون نه رالی خپل حریف ته دې زخم ورکړی دی دی ناقراره دی دی بېتابه